عمر فاروق رضی الله عنه په ټوله شپه ګرځېد. یو ورځ یو ځینې کافران راغلي، وایي زه د مسلمانانو خلیفه ګورو، دا به څوک دا به څه رقم سړی از برای خدا، دا څنګه عمر دی چې د شپې زمونږ بچیان چغې کوي، ښځه ورته وایي چې عمر راغی غلی شه، دا څنګه سړی دی چې ویې ګورو. چې راغی د چا نه پوښتنه وکړه چې عمر فاروق په چېرته وایي، نو مدینه منوره کې. هغه ورته ویل اوس د مسجد نبوي نه داسې ووت. یهودیان چې داسې د مسجد نبوي نه د باندې ورپسې راووتل چې ګوري دی په شګو کې پروت دی، سر ته تیږه ایښې. څلوېښت ملکونه یې لاس لاندې، څلوېښت ملکونه یې د لاس لاندې دي. په دې ایران کې یو قوي جنګ وختی، اول دلته را رسېدل. تیږه سر ته ایښې په شګو باندې پروت دی. نن به زه په شګو څم، لس پیرې خو د اواز کټ څنډم، شل پیرې خو د لمن څنډم، په شګو پروت دی، سر ته تیږه ایښې. دا خلک حیران شو چې دا به یې که به دا نه وي، ولا که به یې څوک. چا نه پوښتنه وکړه وروره عمر ګورو څوک دی؟ ویل دغه دی، د تیږې دی سر. خلکو چې د سر ته تیږه ولیده په شګو یې د املاس ولید، نه پوښتنه کوي نه ګیږنه کوي، یو وارې چغه وهي وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په منبر ولاړ دی، خطبه ورکوي. یو کمیس یې په غاړه دی چې په هغې کې 14 پیونده لګېدلي، یو پیوند پکې د پوستکي. چا ورته ویل عمر فاروقه زه به درته یو ښه کمیس جوړ کړم، ځکه ته خطبه وایې. او وایي نه، پیغمبر علیه السلام په ژوند فرمایلي والفقر فخري، غریبي زما فخر دی. او ما ته په دې باندې فخر حاصل دی چې ما یو داسې کمیس اغوستی وي چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي. خلک خو هغه خلک دي، منګ به څوک وو، تاسې به څوک. منګ که د خپل ګریوان کې سر دننه کړو، منګ قضاوت وکړو چې موږ د دین دپاره څه کړي دي. اول ما څه نه او بیا تا څه نه، بیا بل څه نه دي کړي. لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کوله، او چا مالیاري چې د حضرت د ګلستان کوله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلکو ته دا ثابتای چې زه د مسلمانانو خلیفه یم، نه ځان پسې توره ګرځوم، نه ځان پسې باډي ګارډ ګرځوم، هېڅوک ځان پسې نه ګرځوم، او خلک به په دین باندې عمل کوي. ځکه چې اسلام خو امن دی، سره او سپین په لاره خطا که څوک لا نه کوي. سهار جمع ته راغی، د شپې نه ظالم راغلی، په محراب کې ناست، توره په لاس، 40 صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دی، د سهار جمع ورکوي. د خلیفه بادشاہ دا به جمع ورکوي. نن بادشاهان په مونږ نه پوهېږي، نن چې څونه اسلامي بادشاهان دي په اسلامي ملکونو کې په مونږ نه پوهېږي، په کلمه نه پوهېږي، په بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهېږي. بسم الله الرحمن الرحیم دی به څه د مسلمانانو خلافت وکړو، دی به څه د مسلمانانو مشري وکړه، او دی به څه مسلمانان په ځان باندې راغونډ. عمر فاروق رضی الله عنه پسې 40 صفه مسلمانان ولاړ دي. دی چې کله په اول رکعت ودرېد، الحمد اخلاص کړه سورت فاتحه، تیاره په جماعت کې چې څنګه سورت شروع کړ، دا ظالم را پاڅېده او په عمر فاروق رضی الله عنه د تورې گزار. فورا دی چې په ځان پوه شو چې ولوېد. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولاړ دي. فورا یو صحابي دغه په ځای منځ ته وړاندې کېږي او نور صحابه دی په شا کوي. راځه خبرې د هغه چا کوه چې چا ووهه دی څه شو. هغه 40 مسلمانان نور په توره وواله او ځان ته یې د صفونو کې لاره وکړه، او کله چې د جومات اخري سر ته راورسېد ځان ته یې توره کېښوده او د پاسه پې څملي. خپل ظالم فیصله عمر فاروق رضی الله عنه یې کور ته راوړه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته شودې راخلي، د ده زوی دی او دی ورته شودې راخلي. کله چې ورته شودې ورکړې، هغه شودې د ده په زخمونو راووتې، د سینې په زخم یې راووتې. نو زوی ته یې مخ ته وکړه چې بچیه مسلمانان راغونډ که زه نور نه پاتې کېږم چې په خپل ځای باندې خلیفه وټاکم.
او ورته پلار ولې وای ما ته پیغمبر علیه السلام ویلو چې عمر فاروق تمره نو زخمونو نه به شو دی راوځي زما د زخم نه شو دی وته زنور پاتې کېږم نه یو صحابي دی د اسمان سپور دی تللی دی حکیم راولي چې حکیم راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه راشي ترڅو پورې د علاج وکړي کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړي په لاره کې را رواني ګوري چې وزه ده او هغه وزه یو پاڼه وخوړه پاڼه ته خوله واچوله پردی پاڼه وخوړې پردی واخه وخوړل صحابي د حکیم ته وایي چې حکیم صاحب بیرته تاو شو عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو او ورته ته څه پوه شوې وای زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزې میږي به پردی پاڼه نه خوړلې دغه وزې پاڼه وخوړه معلومیږي دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شهادت رسیدلی ای ورونو دا خو ولاکه داسې کمزورې دي نه یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلک ورپورې خندا جوړه کړې پیغمبر علیه السلام وایي زما نه بعد به د امت سال وي نن کلټر امتي راوله په شواروس کې تاسو پیری په پیغمبر علیه السلام درود ویل تو خدای دی تو رسول دی تو دین دی تو وجدان دی تاسو پیری درود په ویل ورشه قران کریم وګورئ هر ته اول د زما جمعات کې راوخلي سونه دوړي په پرتی هر کور کې هر ته چې راوخله دوړي په پاسه پرتی وي نه ته تلاوت کوي نه دی زوی تلاوت کوي نه دی خزه تلاوت کوي نه دی لور تلاوت کوي نه دی ګور تلاوت کوي نه دی زوم تلاوت کوي په کور کې دی چې په کور کې مې پیرانه نشي یعنی ورونو چې من داشت ته وځو سار پسې د خدای ته کېدو او وجاړو چې کلی وه خدای زمونږ توبه قبول کړي دا چې موږ سره کېږي دا زمونږ د اعمالو دا خو ولاکه داسې کمزورې دي او دا نه په ټوکو باندې راغلی چې خلک به راپاڅي کې دین پورې به مسخرې وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو صحابي دی خلکو به کرکه کوله غټ غټ دانې وي په دې مخ باندې تورې شونډې وي اسلام وایي چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم چا کې چې تقوا موجوده خدای ته هغه احمد محمود تور سپین قومدار بے قومه پیسې بے پیسې مالدار غیر مالدار بربند ملبس دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم خدای وايي ما ته تقوا معتبر ده چې تا کې تقوا موجوده زمنګ ځنې خلک هغه همدردی نه لري هغه کې همدردی موجوده نه بایزید بستامی رحمه الله د خدای یو ولی تیر شوی او داسې ولی تیر شوی چې شپه او ورځ به د الٰه العالمین جل جلاله اطاعت کو داغه فرمان برداری به کوله دی و چې کله مړ شوم و چې مړ شوم پرشتو راته وویل چې څه دې کړی څه عمل دې کړی وای ما فکر وکړ کوړتوه ما چې منځونه مې ډیر کړی روزي مې ډیر نیولې تلاوتونه مې ډیر کړی اسنه چې قبول شوی نه راځي او بل خبر اورته وکا ول ما ورته ویل چې خدای مې واحد لا شریک ذات منلې الله مې یو ذات منلې ویل چې الٰه العالمین دې منلې وای ما ورته چې هو وی आवाज راته کیږي چې او باسیدا یو ورځ دې شودي خوړلې په خېټه دې درد شو خلک د پښتنې ته راغله تا ورته داسې ونه ویل چې خدای مې په خېټه درد کړی تا ورته ویل شودي مسکلو په خېټه مې درد شوی تا زمانلې تا به درد په ما راوړی په شودو دې ولاړه وی غلې کړه دې ته توحید وی نن خلک د توحید نارې وی موږ موحدین یو موږ موحدین یو خدای یو منو شرک نکو بدعت نکو د سر نه تخبو بیا د بدعات او رسومات او رواجونو او د غلطو کارونه ډک ما موږ موحدین یو اے بایزیدا ته څنګه موحد وي چې په خېټه درد دی موږ راوسته او تاسو دې ملامت وي ولی تاسو دې ملامت وي غلې شو مال چې خدای بس دا یو خبر ودان منظور نشو ول چې بایزیدا په یو شری بخم همدردی دې کړي یو ورځ په لار روان جمع او ساړو شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ جمع او ساړو د پښو بچو یخنۍ نیولې او سړو نیولې رپیدا نن افغانستان کې اعتبار کوڅو کې رپیږي زه په خپل کروزین کې تیرېږم ماته بخاري لګېدلې تاسو کو چې دا ټیمان لاس کې په دې خوبو دا موټرین زده چا بچی دي کنه دي ها دا سین راوړي
اته د پلار ځواني زموږ نه خو اته د پلار کردار زموږ نه خو هغه په دې عمل قرباني ورکړه خپل اډو کې درګړه کړ درست نه د عمل قزات نه بچي سوال نه د هوري غوندې کونډه سوال کوي تاولې د څوک همدار شاګه شیشه کړي چې تولې ته ساړه ساکي چا کونډه نه پښتنه وکړه چې ستا په کور کې خسته ده که ستا په کور کې خس نشته بچه کې پاک کلمې اغوستې دي او تو کړیو اتر مې پسانه چولې موږ کو خدای به جنت ته بوزي ولا خدای قران چې او به نه وربش تا خپل مزدور ته ویل دي چې ته په دې خنه کې لګیای او تا د امجرا بډوالي ته لګیای دلته کار کې او بیا چې الټا دفتر ته ترانه وزستر کې پیبره کې خبره د خیرن دي زما دفتر د خیرن ته دې خپل ته وګوره ته دې ایمان ته ول ته وګوره کوم داسې نه وای والکه ته ځان لګیای مزه وای کنه وای خبره د خیرن دي دفتر ته مې رانه وزت دې شکل ته دې وګوره دفتر ته دې وګوره ته دوه ټنګو قالینه دلته چولې دا مرزه چاته خیرن پرونه پورې غوتم داسې خیرن پیرن ګرځې دي د قالینی اغاړه خداړه دنه پیژاند ده نن دې کمره پیدا کړو غلاګان دی چور دیو که چپاول دیو اے بای اسیده په دې بخو د پښو بچا سړونی ولا کورتای کې دنه نه کورتای کې دنه نه چې کله ګرم شو مر راوخته د پښو بچا دی خوشک بس دا عمل مې د خوخ دی خدای دې بخم غنی نور په یو شینه من بخ راځي ورونو راځي چې هم دې پیدا کو راځي چې یو بل ته ضرور ولې لاس ورکو راځي چې خپل مصارف کم کو په یتیم په غریب په بیوسته باندې ورحمېږو داغه پښتنه وکړو داسې خلک به چې هغه به پس رقم تیرو کې ډیر بداسي چې هغه به اوس په دې حیرانې د دوا پیسې باندې لري نه به د غذا پیسې لري او وای به څوک نو چې تا ته خدای درکړي هوته یو کا د دې صحابي شونډې غټي غټي دي مخې تور دی خلکو به تکرکه کول چې په جام به وګوس کړي راغی نبی عليه السلام ته او د الله حبيبه خدای به میزان ته پریدي کنه جنت به میزان ته پریدي کنه حوري به میزان ته پریدي کنه پیغمبر علیہ السلام چې صحابي ته وکتل ورته وی جوړل بیا ورته خند الله سي پیواشه ولی بچي واده دې پسړو وره د څنګه او قربان چې کافرو خلکو برانه کرکه کوله نفرت وکاو چې په کوم لار بلاړم په غلار به خلک نتل په کوم جام چې به مې وبس کړي فاغي بچاو بنس کړي نن می چې ایمان راوړو مسلمان شو استاد باغ چې ګل شو استاد باغ بلبل شو اوس برانه خلک کرکه ما به خدای ځان ته پریدي ما به جنت ځان ته پریدي نبی علیہ السلام ورته وی واده ته دې زړه کیږي لاړ شپلانی صحابي ته دروازه ورته وای چې نبی علیہ السلام را لګل نور راځه سړی چې کله لاړ دروازه یې واله صحابي ورته راووت تاسو کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی ورته نبی علیہ السلام راولېږل وای چې خدای دته وګورو زما لور ته وګورو اوس څوک ولته کینا زما می خزي سره مشوره پکار دي چې خزو بیړه مشوره وکي خپل لور ورکی د چې کله نه نوت خپل خزي ته چې د دنو واغس چې دا صحابي نبی عليه السلام را لګله ستا د لور سره د نکاح کولو د پاره را لګله لور دی ورکه کني ورکه هغه حیران شو چې خدای څوک اوس په څکو ولنه زم خپل لور ته نه ورکو دا خو درنګ تور دی کور نه لري خیمه نه لري قوم نه لري قبیل نه لري هغه ټول پرې ده نه دی کور لري یو شی دې نه لري کښ کی چې پران خو لګ جوړ یو خیمه خو درلوده چې زمالونو سره به شپې تیرې کړې وي لور می بیا به تور سره ولې لوري خبره واوري دی روته مورې شه دی ولی
داسې خلک ایمان تیری، مور نه ایمان تللی، پلار نه ایمان تللی، ورور نه ایمان تللی، غیرت دې نه تللی، نه پښتو چا کې پاتې، نه ایمان چا کې پاتې، نه غیرت چا کې پاتې. ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي، دا پلار مور یې پرې نه پوهېږي. اسمان چې وریځ شي موږ وایو خدای باران وکړي، یا الله د تیږو باران را باندې مه کوه، خدای د تیږو باران را باندې مه کوه. خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوه، خو د تیږو باران را باندې مه کوه. موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه شته به موږ رحمت راوور. لورې راوته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې. لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي رالېږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو، اخو هیڅ شی نه لري. لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم، دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري، محمد رسول الله ته وګورئ. نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي، پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي. نن که کافر په اسلام گزار کوي تی پې مه کوه، ته خو د هغه امتي. پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوه، پیغمبر علیه السلام ته منې کړي. عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شیدو کې به اوبه نه اچوئ. یوه مور خپلې لور ته وایي لورې شیدو کې اوبه واچوئ چې ډېرې پیسې وکړي، او ورته وایي مورې عمر فاروق منې ګرځولي زه نه کوم دا کار. او ورته وایي او لورې نیمه شپه د عمر فاروق به ودی. عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري، عمر فاروق به ودی، نه پولیس نه هېڅوک نشته، مه کوه اوبه ور واچوئ، خدای خو شته که نه. نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي، که څوک خدای ومني زنا به وکړي، که چا قرآن منلی غلا به وکړي، که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅکي. خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان او نور کافر پلار راغلی. لورې ورته مورې ما ورک، ما هم دې صحابي ته ورک، دته مه ګورې پیغمبر علیه السلام ته وګوره. سړی راووته په ملا وړه به وزه لور مې درکړه، داسې خوشحاله دی چې کالیو کې نه ځایږي. راغی پیغمبر علیه السلام ته ویل قربان لور خو یې راکړه. هغه ورته وایي پیسې لرې؟ وایي نه پیسې نه لرم، نشته. پیسې ورته ورکړه، پیسې ورکړې. پیغمبر علیه السلام ته راغی قربان پیسې راکړه، ویل لاړ شه ځان ته پېښه کالي وکړه، ځان ته خیمه پې واخله، کور دې پې ځان ته جوړ کړه، په دې پیسو زه درته واده کوم. دی چې کله بازار ته لاړه، بازار کې یو صحابي غږ کوي څادر لاس کې دی، ای خلکو نبي علیه السلام جنګ ته لاړل. نبی علیہ السلام غزا ته لاړ، کافران راغلي په مدینه منوره حمله کوي. دی وایي خدایا پیغمبر علیہ السلام دې جنګیږي او زه دې واده کوم. پیغمبر علیہ السلام دې قرباني وړاندې کوي او زه دې واده کوم. نه کوم، توبه. په لږو پیسو یې ځان ته واغست او نورې ځان ته یو څادر واغست، غره واغسته، توره واغسته او یو غټ څادر واغست، خپل مخ نه وربوز نه تاو کسترګې ښکاره پاس باندې شور شو غزا ته لاړ. سعد نومېده، سعد نومېده، سعد تور. کله چې غزا ته لاړ نو پرې په کافرانو کې وایسته. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته جنگ په دوران کې وای قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد د مسلمانانو وکړ. دې وخت کې دی په کافر د تورې غزار کوي چې لاس یې تور ښکاره شو. پیغمبر علیه السلام وایي اظنه سعدا، ما ته خو سعد ښکاري. دته خو ما ویلي چې واده ته سودا وکړه، دا څنګه راغلی؟ په دې وخت کې بل طرفه په کافر د تورې غزار کوي. سعد رضی الله عنه داس نه لاندې راګزارېږي. پیغمبر علیه السلام راغی، سعد په خپل ورون واچو. سعد لا ژوندی دی، ورته وایي قربان خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ هورې به مې ځان ته پرېږدي که نه؟ ټوټه ټوټه وینې تېدارې وایي او لا یې په زړه کې همغه ګیله ده. پیغمبر علیه السلام یې اوښکې وچې کړې، ورته وایي سعده چا چې د خدای دپاره قرباني وړاندې کړې رضی الله عنهم ورضوا، خدای به درنه راضي وي. دا ورونو دا اسلام دونه مفت نه دی راغلی چې نن دې هر سړی پرې نقرې، هر سړی د اسلام مخالفت کوي. د سعد خو د ځوانانو پې خپلې وینې قربان کړي.
دې باندې سونو خلکو خپل یې نه توی کړي نن هر څوک راپاڅېږي زه مسلمان یم د مسلمان ترجماني کوم اے ساده ګیلې مه کو پیغمبر علیه السلام ته مخ واړه ویې خندل شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کوي جنگ چې کله تیر شو 4 ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد چې کله جړل تا د مخ واړه ودې خندل چې نبی علیہ السلام وای وسات ګلې کولې چې ما په خدای ځان ته پرېږدې که نه جنت به مې ځان ته پرېږدې که نه حورې به مې ځان ته پرېږدې که نه الله جنت نه حورې ته لاس کې اوبه ورکړې په منډه یې سات ته ویسه کله چې حوره راغله ما نه شرمېده مخکې نه راتله ما ته مخ واړو تر څو مې چې مخ راړه حوره هم راونه رسېد او سات ټکی د دنیا نه لاړ دا ورونو دونه خوار دین نه دی او نه دونه بېکاره دین دی ان الدین عند الله الاسلام الله دین را لېږلی او د اسلام دین د مسلمان به په قرباني وړاندې کېدو او کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين